د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي هند یو داسې ګاونډی لري چې د نړیوال ترهګرۍ مرکز دی او زیاته کړې ده چې هند له خپلواکۍ راهیسې ورسره مبارزه کوي. جی شنکر د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ټینګار کړی چې له تېرو څو لسیزو راهیسې د نړیوالو مهمو ترهګریزو بریدونو ریښې د هند په ګاونډي پورې تړلې شوي دي. د اسرائیلو 12 خبري چینل د خپلو خبرو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې واشنګټن پریکړه کړې چې د یوې معاملې په لور لاړ شي چې ممکن تدریجي وي. د اسرائیلو دغه چینل ویلي هدف دا دی چې تر راتلونکي دوشنبې د ټرمپ او نتنیاهو تر لیدنې پورې یوه هوکړه وشي. د سرچینې په خبره د جګړې د پای په اړه خبرې اترې دوام لري او ټرمپ غواړي جګړه پای ته ورسیږي. مولوي امین خان متقي د پروفیسور محمد ابراهیم په مشرۍ د جماعت اسلامي پاکستان له پلاوي سره کتلي دي. بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې د کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو تګ راتګ مهم بلل شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې مثبتې اړیکې د دواړو خواوو ولسونو په ګټه بللې دي. غزه کې حماس غورځنګ ادعا کړې چې تر اوسه یې د غزې اوربند یا سولې هغه طرحه نه ترلاسه کړې چې د امریکا د ولسمشر له لوري وړاندې شوې ده. تر دې مخکې یوې اسرائیلي ورځپاڼې راپور خپور کړی و چې حماس د ټرمپ وړاندیز شوي پلان ته غاړه ایښې ده او چمتو دي چې اسرائیلي بندیان خوشي کړي او په بدل کې دوی فلسطیني بندیان آزاد کړي. اخوا د دغو خبرو سربیره هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې خپل بریدونه پراخ کړي دي.